آتشه باران دی. دا ناول دریمه برخه. ما د افغانستان ډېرې غرنۍ سیمې لیدلې دي، خو د بدخشان د فطري ښکلا په اړه مې یوازې کیسې اورېدلې او یو څو انځورونه مې لیدلې. نور نو داسې وګڼه چې شهزاده په نالیدلي مخ مین دی. څانګې زه د بدخشان غرونه ډېر وخت په خوبونو کې وینم، خو له بده مرغه چې خپل منځي اختلافاتو زما لپاره هلته ورتلل د ښاپیریو له کوه قافه هم ستونزمن کړي دي. بویه چې دا هیله به مې کله پوره کېږي. خبره تر همدې ځایه را رسېدلې وه چې د درې استاد راننوت. څانګې په مسکا راته وویل: یار زنده، صحبت باقي. اوس به د حافظ ژبې ته غوږ شو. پس له دې ورځې اکثره وخت ما د کتاب پر ځای د رباب په تارونو او د نغمو په مریو د څانګې یادونه لمانځل. ډېر ځل مې د زمرک دوی په حجره کې له ماښامه تر سهاره د رباب سره شوګیرې کړې دي، خو ښوونځي ته به مې هم په خوښۍ سره تلم، ځکه چې څانګه به راسره غږېده او له یوې ورځې نه بلې ته نوره هم په زړه راننوته. په هر بنډار کې مې په زړه ورېده، هر چا سره مې ناسته تر جسمه تړلې وه. پر روح مې د څانګې د ښایست سیوری خپور و. رباب مې د زړه لویه تکیه وه. نغمو به مې ټول وجود سپک کړ. عجب کیف و. داسې به برېښېده لکه چې د نغمې سیلۍ مې د مادي وجود ټول ګرد او غبار وړی وي. ټول روح یم، ټول سرور یم، لکه د اسمان د برجونو نورانی کوتره په غیر مرئي وزرونو الوزم او د ابدي سمندر پر سر د ښایست ورکې جزیرې په لور پرواز کوم. کله کله به مې احساس کاوه چې پېښور کې نه یم، د یوه شنه او سپان سمندر غاړه ده. باغي موجونه راځي، د څانګې پښو ته تندی رسوي او بیرته ګرځي. زه یې د سترګو خاموش توپان ته له ربابه ژبه په پور اخلم او د سمندر د لافاني سندرې برخه یې ګرځوم. هغه چې کائنات یې له ازله تر ابده اوري، خو مړیږي پرې نه. د رباب نغمه به زما په وجود کې نه یېرې کېدونکې انګازه شینده او په غرونو آتش فشان به اوړېده. بیخي هغسې لکه وحشي سیلی چې پر یوه بوټي لګېدلی اور پر ټول ځنګل خپور کړي. هغه چې لامده نښتر او وچې څېړۍ یو شان خپلې غېږې ته راکاږي، لمبه یې اسمان ته خوله ورکوي او له جلاله ډکه سندره وایي. یوه ورځ چې ښوونځي ته لاړم او د څانګې سترګې مې لکه د بزکشۍ آسونه په مستۍ کې ولیدې، نو پوه شوم چې د صبر واګې مې له واکه په وتو دي. ټوله ورځ نشه وم. روایتي لاره مې غوره وبلله او نیت مې وکړ چې لیک ورته ولیکم، خو ویره هم را سره وه. ما ویل هسې نه چې وړاندې تر لوستو مې لیکونه څیري، خفه نه شي. که خفه شوه په هر قیمت به یې پخلا کوم، خو که لیک مې د ایمرجنسي تر سرلیک لاندې راغی ښه به ونه شي، بلکې وبشرمېږم. د ایمرجنسي اصطلاح زموږ په ټولګي کې ځانګړې معنا لرله او هر څوک پرې پوهېده. دې ویرونکو اټکلونو هم له خپله هوډه وانړولم. قلم کاغذ مې راواخیستل او د خط په لیکلو مې داسې پیل وکړ: زما د وجود پر کائناتو د نغمو خورې ورې څانګې، د ښایست سر او تال د مات مشه، سپین سترګی مې ګڼې او که مطلبي بې وقوف درته ښکارم او که ستا لیونی. خوښه ده، خو زه مجبور یم، بلکې بیخي مجبور. ستا د په خپلو ورېښمنو سندرو قسم وي زما الفاظ یو ځل ولوله. ایله یو ځل وایي چې روحونه لکه د وجود سر او تال جوړه پیدا کېږي، یو د بل مینه او تکمیل وي، خو فلک غمازي کوي. یو په یوه زمانه کې دنیا ته راشي او بل په بله کې لیده کاته یې ونه شي، زندګي یې زندان شي او یو ورځ د ژوند سقرات د اجل شراب وڅکي. بیا نو تر محشره په لحد کې د زړه داغ د انتظار څراغ وګرځوي. بیا به څه کېږي والله اعلم. کله کله په یوه زمانه کې راشي، خو یو د مشرق شي او بل د مغرب. دا ټپه یې انځور دی چې دا دیدن نصیب نه وي، په یو کوڅه کې سره وړاندې وروسته شینه. خو کله بیا زما نظرینه پیرزوینه وکړي او دواړه روحونه د یو چم ګاونډ وګړي کړي. آدم او درخو له همدوی نه و. ته زما له وجوده جدا شوې څانګه یې، خدای ته وګوره، نیمګړی مې مه پرېږده، تکمیل را وبخه. تر ځوابه مې د انتظار چاړه پر زړه خښه وګڼه. غزان. سبا چې ښوونځي ته لاړم
لیک لا زما په جیب کې و، خو پوهېدم چې ساعت په ساعت خپل حواس بایلم. کیدای شي حالت مې هم هغه مجرم ته ورته و چې د پولیسو مرکز ته یې بم وړی وي. د تفریح ښه موقع په لاس راغله، اخوا دېخوا مې وکتل. 2-3 کسه په ټولګي کې پاتې وو، خو خپل نوټونه یې رسول. څانګه او نور زده کوونکي د باندې وتي وو. لیک خو مې د څانګې د الجبر په کتابچه کې کېښود، خو ماته مځکې ځای نه راکاوه. ایسارېدل راته لویه نفساني ستونزه ښکارېده. په لنډو ټکو مې د رخصتۍ یوه رقعه ولیکله، سره د دې چې ټول ښوونکي په اداره کې راغونډ او دا پوښتنه یې ذهن ته راتله چې زه ولې رخصت اخلم. خو رقعه مې له مدیر صاحب نه را امضا کړه، هیڅ چاته مې ورنه کړه. د حاضرۍ په کتاب کې مې کېښوده او د لیسې دروازې ته مې مخه کړه. بیا نو هغه د درویش دوراني خبره. زه په داسې تلوار ووتم جانانا، لکه خلاص چې څوک بندي شي له زندانه، لکه خلاص چې څوک بندي شي له زندانه. د اطمینان ساه مې واخیسته او د کور په لور روان شوم. په کور کې هم مضطرب وم، ځان ته مې شغل کاته. له ځان سره مې فکر وکړ، فلسفه جړه تنسته او لا ینحل معما کېدای شي چې د څو شیبو لپاره مې په خپله دنیا کې ورک کړي، خو خوند یې رانه کړ. تورې ګونګ شوي وو، بې مانا تورې کرښې د کاغذ پر سینه غځېدلې وې. هېڅ یې نه ویل. تلویزیون مې روښانه کړ، هغه هم د مهمو عکسونو او ګډو وډو اوازونو امتزاج و. رانه هېر دی چې تلویزیون مې بند کړ او که روښانه پاتې شو. له کوره ووتم او د زمرک 2 حجرې ته لاړم. رباب مې له میخه راکوز کړ، خو ګوتې مې رېږدېدې. هېڅ یوې نغمې سر نه نیوه. بېرته کور ته راغلم. له پریشانۍ ډکه شپه راخواره شوه، کله ویښ کله ویده. خو سهار شو، لمونځ مې وکړ، نیمه پیاله چای مې وڅښه. له ځان سره مې کرل ریبل چې لاړ شم او که نه. څه به راته وایي؟ لیک خو یې حتما لوستی دی، ځکه چې نن بیا الجبر لرو او پرون معلم کورنۍ کار هم را کړی و چې لوستی یې وي څه به یې ویلي وي، هسې نه تر پایه لوستی نه وي. ټوټه ټوټه یې نه وي کړی. واه خدایه، ایمرجنسي نه شي. زړه نازړه وم، خو توکل مې وکړ. ښوونځي ته لاړم او ټولګي ته ننوتم. سلام مې واچاوه، خو د شیندلو حواسو له کبله پوه نه شوم چې چا راته وعلیکم السلام وویل. څانګه راغلې وه چې ور ومې کتل. په څېره کې حیا او حیرت خاموشه ښکلا پنځولې وه. نوراني سترګې ښکته وې، د اوربل ویښتان یې بار بار له تندې راښویېدل او هغې په آرام سره په خپل لاس پورته کول. پوه شوم چې لیک یې لوستی، خو د ځواب اندازه یې راته نه لګېده. ما لا په تصور کې د اټکلولو غوټې پرانیستې چې پیکی د تختې له مخه چیغې کړي، ایمرجنسي ایمرجنسي ایمرجنسي. دې سره به په ټولګي کې داسې خاموشي خپره شوه چې د استاد په ټینګار به هم نه راتله. دا لومړی ورځ نه وه. د ایمرجنسي غږ به تل له ځانه سره داسې خاموشي راوسته. پیکی وویل، حسب معمول بیا ایمرجنسي کیس دی. یو چاته محبتنامه لیکل شوې ده چې ستاسو پاملرنه ورته رااړول غواړم. زړه مې درز وکړ. له ځان سره مې وویل، هماغه څه شول چې ترې مې ډار درلود. تر 12مه راورسېدم، په ایمرجنسي کیس کې نه وم، خو نن ګیر شوم او پوخ ګیر شوم. لیک د پیکۍ په لاس و، خو د شاګردانو د تلوسې لپاره یې خبره اوږدوله او نه یې لوسته. پوښتنې یې کولې چې دا لیک بل چا لیکلی وي او چاته. که څوک سم ځواب ووایي، یو خودکار قلم انعام لري. چا شوخ نجلۍ آواز وکړ، زرنې به څانګې ته لیکلی وي. څانګه لکه د ګل تصویر څانګه غلې وه، خو زرنې له وروستي کتاره وویل، هغه تیر شول چې مې مینه په غلا غلا کړه، اوس په درست جهان رسوا ده، په غلا نه ده. زموږ خبره خو ایمرجنسي نه ده. هر څوک پوهیږي چې څانګه زما ملګرې ده. زمرک ورته وویل، په آرام کښېنه، دا لندن نه دی چې له جنۍ سره دی د جنۍ مینه جواز پیدا کړي. محترمه، ستا له قانوني معلوماتو یوه روپا مننه. زموږ مینه داسې فرنګۍ هم نه ده چې ته یې انګېرې. د مشرق تقدس خو هم موږ جونې ساتلی، ګنې ستاسو زړونه خو به د اروپا په عیاشۍ هم ساړه نه شي. زمرک په دې ځواب پریشان غوندې شو. له زرینې یې بښنه وغوښته او ورته یې وویل،
زما مقصد یوازې او یوازې ټوکه وه. که زه پوهېدی چې ته به پرې خفه کېږې، یوه کلمه به مې هم نه ویله. دې خبرو نور هم پریشانه کړم، ځکه چې زرینه د څانګې ملګرې وه. بله دا چې د هلکانو کردار ته ګوته نیول شوې وه. په ټولګي کې لا اټکلونه روان وو چې پیکی وویل: بی کوایټ، غلی شئ، هوایي ډزې مه کوئ، د بېګناه خلکو پر سرونو پرېوځي. دا محبت نامه د 11 ټولګي او ماډرن موجنون ماته لیکلې ده، نو ځکه یې لوستل هم مناسب نه ګڼم. دې خبرې سره مې زړه ښه شو، خو بیا هم پر آرام نه و. شاګردانو پیکی ته چیغې کړې: نه یې منو، اوس به یې خامخا لولې. پیکی هم شرمېده او هم خندېده. ویل مجنون صاحب په یو پاکټ کې د مادهوري او شاروخ خان پوسټ کارت او یو لیک لري. د هلک په نوم به حاضر ساعت کاڼې کېږدو، خو لیک یې واورئ: مای ډارلینګ پیکی، I love you. ته زما ډېره خوښه یې، ځکه چې ستا سترګې د کاجل او شونډې د مادهوري دي. که انکار دې وکړ، نو د خیبر هسپتال مخې ته چې کوم د اوسپنې هوایي پل دی، له هغې نه به هغه مهال سړک ته راټوپ کړم چې د ښوونځي د نجونو موټر تېرېږي. پرېږده چې خپیت مې کړې، او که له رخصتۍ نه وروسته د ښوونځي مخې ته د شیرو کاکا له دوکانه د پانتا بوتل واخلې او ویې څکې په لیدو به دې زه وګڼم چې ته له ما سره محبت کوې. زرینې له شوخۍ نه په ډکه لهجه ورغږ کړ: د پانتا پیسې را لېږلې که نه؟ پیکی وخندل او د ټوکې په انداز یې وویل: که پیسې را لېږلې وای، ولې به یې کیس ایمرجنسي کېده؟ خبرې تر همدې ځای را رسېدلې وې چې ښوونکی راننوت. پیکی ترې بښنه وغوښته او خپلې چوکۍ ته لاړه. ښوونکي هېڅ هم ونه ویل، ځکه چې ټول ښوونکي زموږ له شوخۍ نه خبر وو. ډېر ځل داسې شوي چې ښوونکی به راغی، موږ به په چوکۍ کې یوې ډډې ته کړې وه او په ټولګي کې به مو اتڼ کاوه. ساعت ختم شو، ښوونکی ووت او پیکی یو ځل بیا د تختې مخې ته ودرېده. لیک او پوسټ کارډ یې په لاس کې و. موږ هیله درلوده چې په لیک کې به څه خبرې پاتې وي. اوس به هغه ولولي، خو پیکی وویل چې بل څه پکې نشته. ټیپر ته ورته یو زړی رسم کړی، دومره ډېر غشې پکې ښخ دي لکه پوځیانو چې پرې چندماري کړې وي. پیکی دا وویل. لیک او پوسټ کارډ یې ټوټه ټوټه کړل او له هماغه خپله پاکټه یې ورته تابوت جوړ کړ.